د خلکو د خبرو په کیسه کې مه اوسېږئ. خلک که هر څومره درپسې بدې خبرې وکړي خو پام چې یوه ذره هم ارزښت مه ورکوئ، ځکه چې تا ته مهمه دا ده چې خپل رب د درنه راضي وي او په مستقیمې لارې باندې روان اوسېږي. نور خو خلک خپلې خبرې کوي، هغه خو د خلکو کار ده، خولې زښتې زیاتې دي، ته به د کومې یوې خولې ته بیرته ځواب ورکوې. مهمه دا ده چې خپل وجدان ته د شرمنده نه اوسې او خپل رب دې درڅخه ناراضه نه وي. او زمونږ او ستاسې د ژوند هدف باید دا وي چې په مستقیمې لارې باندې روان اوسو، هغه لاره چې موږ او تاسې له خپل خالق او پروردګار سره وصل کوي. نور هیڅکله د خلکو د خبرو په کیسه کې مه کیږئ. پرېږدئ، خلک د خپلې خبرې کوي، خلک د خپل غیبتونه کوي، خلک د تا پسې بد رد وایي. هغوی که هر څومره خبرې وکړي تا پسې، تا ته کومه ګټه او ارزښت نه لري. مهمه دا ده چې له تا نه د خپل رب راضي وي، مهمه دا ده چې تا د خپل رب راضي کړی وي او خپل وجدان ته د ملامته نه اوسې او خپل رب ته د یو ښه بنده ځان ثابت کړي. نور د خلکو په خبرو کیسه کې هیڅکله مه کیږئ.